د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره یو مالدار چې نوم یې قارون دی. بعض علماو لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، بعضې وایي چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته دار و. دی منافق و، په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و، خو د زړه نه یې نه و منلی، د زړه نه یې نه و منلی. او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و، بېدریغه مال. مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي، او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه، په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی، او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي، او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو، دا راځوړندو ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان، په سوونو اسونه، تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کوم زینونه و که نه، په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی، د اسونو زینونه یې د سرو زرو جوړ، دا کار به پې د سرو زرو. غلامان او وینځې دی په سوونو، الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و. خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی و. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو، سودخور قارون سودخور، دا مال ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکړه، هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پې راکوي، 10 ډبره به راکوي. چې تاریخ به پوره شو، پیسې راکوي، یاره ما سره خو نشته، ها پلانکي تاریخ به 20 ډبره راکوي، بیا به تاریخ نشته، بیا به 50 ډبره راکوي، پیسې به ورو ورو ختي. یعنې ده به چې قرض ورکړو، پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه، چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خېږي، نو دې ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي، نو ځکه چې په بره روان دی. نو یو سودخور و دی، سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور و مجبوره، د هغې نه به د 3 او 4 کالو په حساب سره فصلونه واخیستل ارزان، او بیا به یې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه، فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه، نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پې ګران خرڅول. دویم به یې دا کار کو. او درېیم دا چې په ناف تول کې به یې کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک ډوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده، مال یې په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو، وایي د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له یې ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو، ده وایي دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوي. ده ته خو د ځان پته وه که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي، وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې، غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې، د 1 تن، د 2 تنو، د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي. هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي، بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت و، خو ډېر مال یې و که نه، نو پای کې خو بس لږ زکات نه و، پای کې خو ډېر زکات و. نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ، نو ده وویل ښه ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي، ته ورته زکات ورکړه دا ټکې پې ډېر بد لګي، او هغې له هم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي ته ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راسي، او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه، هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی، ما ورته چې پلانکي کار له راشه نه راته راله، دا زکات ترې سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیه ټیک چې که نه ځان له دې کار کتلی، څوک د له اشر له راځي، څوک د له غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه، او چې نه راځي زکات نه ورکومه، دا زکات ترې سره کېږي نه، ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي که تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,02,500 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1 لاک روپۍ الله درکړي دي، نو دا 2,500 دي پکې نه وي که نه. نو په قارون باندې د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده، او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی، مال د چې زما مال دی، زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ ښامار جوړ کړي، شجاع اقرع، حدیث مبارک کې راځي ګنجی مار، ګنجی مار، ګنجی به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه ښامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی، دله به ټکونه ورکوي، ټکونه به دله ورکوي، او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه، زه په حقیقت کې مار نه یم، ښامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې د راباندې کلکې کړې وي، انا مالکه، زه ستا مال یم، و انا کنزکه، زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو، الله تبارک وتعالی اوس زما نه ښامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی یم. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو، د یو ښامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط دی وایي زما مال، زما مال، زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی ښه،
حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل استاسو خپل مال خوخته کو د وارثانو مال خوخته خپل مال خوخته کو د وارثانو مال خوخته صحابه کرام فرمایي الله پاک پیغمبر خپل مال خپلینو زه خپل مال خوخته د وارثانو په مال څوک سکی زمون خو د ټول خپل مال خوخته د الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پوښتنه وکړه الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو د مال پکې کم یو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خپل مال خو هغه چې د ځان نه مخ کې ولېګو د ځان نه چې مخ کې ولېګو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستانه پاتې کېږي د وارثانو مال دی چې د الله په لار کې دی ورنکو سبب مرشد دا چاته پاتې شو وارثانو ته پاتې شو کنه د قبر خوره بدلا و چې نه چې دلته حساب کتاب شروع یو د پلان کې شی زما او د بل د زما قبر لږ نشته دلته په مال باندې جګړه شروع شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو خپل مال خو هغه دی چې د الله په لار کې دی ورکو د ځان نه مخ کې ولېګو دک استعمال کوم چې د مخ ته لګلې دي او د کم باندې چې منګول کلیک کړي وي دا خو وارثانو مال دی هغه ته پاتې شو دا هو شی د سکه نو کوي په پینو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي کنه د سره د قبر پر درې سيزونه دي کم زي مال ورسره زي اهل او عيال ورسره زي عمل ورسره زي درې سيزونه زي مال ورسره زي مال څه شه دي په کم کټ کې چې هغه دا مال دی دا کم کمبل چې په د پاسه خور دی دا څه شه دي مال دی نو چې کله مړ د پن کوي نه کمبل ته واپس کور ته راوړي کنه راوړي ا کمبل تم راوړي کټ تم راوړي مال تم واپس شي اهل او عيال تم واپس شي لاري اغسته الته په یخو خورو کې د زوی تر روان شي زوی اغسته په دې یخنه کې په دې یخو خورو کې پلار تر روان شي اهل او عيال ته واپس راځي کنه راځي ډیر خوږ خاوني ډیر خوږه خزه ډیر خوږ بچي الته په خورو کې ومنډي واپس تر روان شي نبی رسول الله فرمایي مال تم واپس راځي اهل او عيال تم واپس راځي صرف یو شی وسره پاتې کېږي چې هغه څه شي دی دا عمل دی دا وسره د خبر تلاړو دی زما مال او زما مال دا کمبل در سره سبا نګ دی په قبر کې وې څه شي له دغه تک دی چې وای نه خوري نو ولي خراب وای دا کمبل اسی وای نه خو په قبر کې ورستي ګنده کمبل سره سره دی کور ته ترول دا خو موږ نه کمبل لاغسته د صندوق نه تاسو نه کدا سینه دا الله په مال باندې منګولي مکله کوي خبره مې څه کوله نو موسی عليه السلام حکم وکړو وی قارون ته وای چې زکات ورکړي قارون یې ایمان مې راوړی دغه پوره د کنه سره زکات نه شي اخلي بهر موسی عليه السلام ته ویل شو اصله خو لګي ګډي وړي غون ته خبري کوي ظاهر کې ځان ته مسلمان وي کنه اصله خو زکات نه ورکړي موسی عليه السلام لاړو وای کو قارون الله ډیر مال درکړي دی ډیر زیات مال درکړي دی لګون ته کې زکات ورکړي دا د غریبانو حق دی په دې باندې ستاسو مال اسم نه کیږي بهر حال دا خبره اون من له خو زید واغستو یو خزه علم سواله زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې په کار دی هغه درل درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کار لیکارو کې چې ته په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې په پاسه او په موسی عليه السلام په بدنامي لګای دا کار وکای خزه زما کار خو پیسې دي چې پیسې راځي پیسې پر خو سبا سره څه کوي کنه مرګونه په خلک کینو قتلونه په خلک کینو دښمنی به ور سره نه جان پہچان به ور سره نه ستا په سر به د بل پیسې غوښتي او به دی ولي دومره لاس د خلکو ورزي دومره لاس د خلکو ورزي کنه الکه تاسو خو بد نه دی کړی ستاسو سره کومه دښمنی ده هستا په سر به پیسې اغستی پیسې څه شي دي دومره انسان چې دا ځل سخت کنه د ګټ نم سخی بیا ښه هغه سړی ته په ټوپک ونی سی او به ول داس به ولي ولې دی وشته لکه دښمنی دی سره نه لګي دی سره سبب دي تل دلو نه ایسمنا ولې دی وشته مال په 1 لک روپۍ چارا کړی وي نعوذ بالله پیسې لپاره څه کیږي کنه نه خزم پیسې واغستی بهر القانون یې موسی عليه السلام په دې خلکو ډېر بدعملي شروع کړې دي بدکاری په کوم زیات شي نور سم زیات شي دي زه مجلس لګوم د خلکو ته لګواز نصیحت وکړ موسی عليه السلام ډېر خوشاله شو چې قارون زړه د سم شوی دی ښا سړي سره ډېر فکر دی و چې زه مجلس خلک راټولم ته بیان وکړم موسی عليه السلام خوشاله شو مجلس ولګید ډېر غټ مجلس ولګید قارون خلک راټول کړي دي موسی عليه السلام پاسه د بیان شروع پلان کوي ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پوه چې چا بدکاری وکړو شادي شوده واده والا سړی وو د دې ګورې په شریعت کې سزا ده چې دا به وجل کېږي سنگساري کې دا خبره چوکړه یو سړی پاسې دو ویاسي موسی کو دا ګناه ستانه وشنو بیا موسی عليه السلام کو زمانم دا ګناه شما به سنگسار وای په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټول ته ورکیږي وی خو دا ګناه ستانه شنو تابم سنگسار وي او دې کې جنې پاسې د موسی دلته و چې زنا بد کار دی او داسې دی ګوره الله نن نه لري کتاب خو زما سره دا کار کړی دی سپډک مجلس کې پتو مت ولګو تا خو زما سره بدکاری کړی دا او نور خلکو ته واځو نصیحت کوي په خپل دا کار کوي اسی اخو پیغمبر د ګنا نه پاک دی پیغمبر د ګنا نه معصوم دی ګوره دا خبره یاد وساتئ ښا قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګنا نه څه دی معصوم دی نبی علیہ السلام فرمایي او زه معصوم مورو کې ومه په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام دا خلک چې وجرو ته د جړاګانو ډمې راولي کنه
نو داسې سړی مې خلکو راوستي نو الکان تللی نو زه ورسره لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو ولاډې مې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوست اوده شوم چې سهار غونډه کې ټایم کېدو هغه ملګري سره وکړم چې پاسه نه ته خو دی ما ورته چې څنګه چل هغه تنګ ټکور هغه مجلس پکې شروع کیږي وی چې ختم شوی دی تل اودي نبی رسول الله فرمایي الله هغه محفوظ وساتله ما اسم نه دي نه مې اوریدلی دی الله اوده کړو ما الله پیغمبر د ګنا نه سوي محفوظ وي اسنه خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګنا نه محفوظ دی یو عام داعی د خلکو ته دعوت ورکوي د نیکی حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه خلک وایي چې مړه وای یو څه کوي بل څه دا دغه لپاره څومره د درد خبره ده کنه په خپل دا ګناه کوي مونږ ته وایي چې مکوه اوس ما ته وطن وایي چې مولوي صاحب مونږ ته لګیا په خپل دا ګناه کوي دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته داسې مکوه په خپل وایي چې مولوي صاحب په خپل لګیا مونږ ته خو نه کوي دا به اثر نه کوي ښا نو موسی علیه السلام ته زنانه ویل موسی په خپل دا کارونه کوي زما سره د بدکاری کړی دا او مونږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی اے زنانه ستاسو په هغه ذات باندې قسم چې ته پیدا کړی ستاسو په هغه ذات باندې قسم چې ته د خپل شکل درکړی دی ته رښتیا وایې چې یقینا دا کار ما تاسو سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم وورید کنه چې ستاسو په هغه ذات باندې قسم چې ته پیدا کړی زنانه پر پیدا شو چې د الله نوم وورید پر پیدا شو وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې هماله قارون پیسې راکړي چې ته به داسې وایې ته پاکه ما قارون نه پیسې غوښتي ما صرف د پیسو د پاره پتا باندې تومت ولګاو موسی علیه السلام زړه ته ډیر درد ورسېد قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي کنه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي کنه زړه ته ډیر درد ورکړي ډیر تکلیف ورکړي چې یو کار در پکې نه یو خلک ترته و چې تا دا کړی او تا دا کړی دا سړي ته ډیر تکلیف ورکړي موسی علیه السلام ته ډیر تکلیف ورسېد لاس یې اوچت کړ وی الله دا قارون تباه کړ الله دا قارون تباه کړ زما په عزت حمله وکړه فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه شو د خپو نه راونیو قارون چې کړ خلک ورته قتل موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکه ته وی نور راوکاګه چې نور راوکاګه نامې پورې راوکاګو قارون چې کړ ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام ځمکه نور راوکاګه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى فرمایي موسی دا قارون ډیر سپیره شوخه ډیر بیکار سړی و ورته ته بار چغې والی چې ما خلاص کا نه کنه الله د معاف کېدو نو کړ ګوره په ما تهمت لګولې و ډیر رزیل سره ځکه مې معاف کو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل کو دې رزیل ما ته یو ځل چغې والی چې الله ما خلاص کا خو ما ته आवाज نه کو ته چغې والی چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربان ذات دی ښا ما ته یو ځل ولې قانون کړی چې الله ما خلاص کا ما رزمه کې بار ترېستو هغه ما ته आवाज نه کو ته چغې والی چې موسی ما خلاص کا او تاسو په طرف نه راتنو تا به رزمه کې راوکاګه الله قارون د چا خلاف سازش کړو د موسی علیه السلام الله په خپل رسوا کو په خپل د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه م جوړوي بل چا ته کندې مکنه په بل چا تهمتونه م لګوه د بل چا د عزت سره لبه مکوه الله به ګوره په خپل رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابو الله به خپل عزت خراب کړي پر دې کور دی ورانه الله به خپل کور وران کې ګوره یاد وساته د بل بچی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کې ګوره یاد وساته ضرور د جنگول د خپل ورونو سره په خپل په جګړه شیات ساته الله نو حدیث مبارک کې من اکل طیبا تاج حلال روزي خړلا وعمل في سنه فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو خلق ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان سده جنت دي الله تبارک وتعالى دې مونږ کې د اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين